بسم الله الرحمن الرحیم. نن ورځ یو ځل بیا زموږ تاسو موضوع ده سبمیټینګ ان کلاس ای. په تیرو ورځو کې موږ تاسو په کلاس بی او کلاسي کې سبمیټینګ کړی و. نن غواړو په کلاسي کې سبمیټینګ سره کو، نو راځو نن لیکچر ده او په کلاسي کې سبمیټینګ سره کوو. فورمټ اف کلاس ای. د کلاسي فورمټ څه ده؟ کلاسي فورمټ خو موږ تاسو ویلی وو چې په کلاس ای کې چې دی یوه برخه یې نیټورک او درې برخې یې هاست دي. نو اول کور نیټورک، دوم کور هاست، دریم کور هاست او څلورم کور پکې هاست ده. که چیرې موږ تاسو راسو او دا په باینري شکل ولیکو، نو اول کور به پکې ټول آن وي، اته سره بیټونه به یې آن وي، دوهم کور ټول بیټونه آپ دي، دریم کور ټول بیټونه آپ او د څلورم کور ټول بیټونه آپ دي. اوس موږ تاسو غواړو په دې کې سبنیټینګ ترسره کړو. فار ایگزامپل یو ډو سبنیټینګ ان دیس آی پی اډرس. په دې آی پی اډرس کې وایي ته سبنیټینګ ترسره کړه 10.0.0.0/9. ګورئ په 10 یا په دې کلاس ای آی پی اډرس کې موږ تاسو سره یو کور نیټورک ده. نو کله چې یو کور نیټورک سي څو بیټونه پکې کېږي؟ 8 بیټونه. نو موږ باید /8 لیکلی وای. که چیرې /8 وای نو آیا بیا موږ سبنیټینګ کړای سوای؟ نه. سبنیټینګ څه وخت کېږي؟ کله چې په هاست برخه کې بیټ آن شي. نو اوس یو بیټ په هاست برخه کې څه سوی ده؟ آن سوی. راځو اول کور پوره نیټورک ده 8 سره بیټان. په دویم کور کې څو بیټونه آن سوي دي؟ یوازې یو بیټ آن سوی. اووه بیټه یې آف دي، دریم کورم آف ده او څلورم کورم آف ده. کله چې موږ تاسو غواړو سبنیټ ماسک کې معلوم کړو، نو اول کور خو آن دی، د دې قیمت څو راځي؟ که 2.1 قاعدې په اساس 255 راځي که نه راځي. او په دویم کور کې یوازې یو بیټ آن دی، قیمت یې د 128. دریم کور 0، څلورم کور هم 0. نو دغه سبنیټ ماسک چې هر څو شبکې دي جوړې کړي، په ټولو کې به سبنیټ ماسک سیم او یو شان دی. اوس که چیرې موږ تاسو غواړو چې د نیټورکونو شمېر یې معلوم. د نیټورکونو شمېر لپاره موږ تاسو دغه رابطه لرله 2 دي آن بیټس. کوم آن بیټونه؟ هغه آن بیټونه کوم چې په هاست برخه کې آن سوي دي. اوس که موږ تاسو وګورو په هاست برخه کې څو بیټونه آن سوي؟ یوازې یو بیټ آن سوی. نو 2 دي 2. له ما سره څو شبکې جوړې سوې؟ 2 شبکې څه سولې؟ جوړې سولې. له ما سره 2 شبکې جوړې سولې. 2 دي 2 نیټورک یا 2 شبکې له ما سره جوړې سولې. اوس خو 2 شبکې جوړې سوې. اوس غواړم دا معلوم کړم چې په هره شبکه کې زه څو پیسیان واستولی شم، څو هاست یا څو کلاینټ یا څو پیسیانو ته آی پي اډرس پکې ورکولی شم. دا غواړو معلوم. د هغه لپاره هغه مخکینۍ رابطه ده. هاست پر نیټورک چې معلوموو 2 دي 8 بیټس -2. 2 دي 8 بیټس -2. اوس که موږ تاسو وګورو دلته څو بیټونه آپ دي؟ 8 دا دي، 8 دا دي، 14 اووه دا دي. 23 بیټونه آن دي که نه آپ دي که نه دي آپ؟ نو 2 دي 23 -2. ولې 2 منفي کوو؟ ځکه په هر کور کې یو آی ډي او بل براډکاسټ. صحیح شو. نو موږ سره به قیمت راوړي، دا قیمت به موږ تاسو ته څه کوي؟ پلاس راکړي. -2 کو دا قیمت به موږ تاسو ته پلاس باندې راکړي. 20 30 40 0 10 100. یعنې موږ تاسو کولی شو 8,78,806 پیسیان په یو نیټورک کې واستوو. دومره پیسیان موږ تاسو له کومه خبره ورسېد. ولې؟ په کلاس ای کې د هاست شمېر زیات خو د نیټورکونو شمېر کم ده. ځکه کم ده چې یوازې یو کور نیټورک، او اوس بیا ځکه کم ده چې موږ یوازې یو بیټ آن کړی. صحیح شو. نو په هر 2 نیټورک لرو او په هر نیټورک کې 8,806 پیسیان کولی شي آی پي اډرس ورته ورکړو. اوس که چیرې موږ تاسو راسو دلته هم همغسې طریقه ده کومه چې په کلاس بي کې وه. ټوله آی پي زموږ تاسو څو ده؟ له 0 څخه تر 255 پورې څو راځي؟ 255. څو نیټورکونه موږ تاسو سره جوړ سو؟ 2 نیټورکه. نو په 2 به یې تقسیم کړي. څو رسېږي؟ 128. بیا همغه خبره ده چې صرف له اول نیټورک څخه به 0 منفي کوو. 0 چې منفي کړو څو به راسي؟ 128. ګورئ 0 دلته دا قیمت نه دی چې تو یې چې 128 چې 0 لاړ شي هغه 128. نه، 0 دلته د یو په حساب نیسو. صحیح شو. دا د نیټورکونو حساب په اساس یې نیسو. نو کله چې 0 ته لاړ شي نو موږ تاسو سره به پاتې سي 128. دې هدف دا سو
چې کله ته غواړې نیټورکونو ته آی پی اډرس ور وویښې کله چې د دویم کور دویم کور هاسته واره خو دویم کور هاسته چې دویم کور دی 122 ته راورسېدو نو ته به بیا لومړنی نیټورک بشپړه کوې او دوهم نیټورک به له همغه ځای څخه شروع کوې. مشکل خو به نه راځو دلته فرض مثال له موږ تاسو سره دوه نیټورک دي، یو نیټورک د جلال آباد او بل نیټورک د کابل. صحیح شو. 10.0.0.0 دا خو د جلال آباد آی ډي سي ځکه موږ ویلو هر برانچ یو آی ډي لري. 10.0.0.1 به سټارټ 10.0.0.2 به بلای پیس 10.0.0.3 به بلای پیس همدغه 10.0.0.255 دا به 255 ته ځان چای کوي ورسه. کله چې ثانیه پرسي نو ملت به چای سي یو سي. دلته د شپېته له لحاظه مه ورته ګوره، دلته د 255 له لحاظه ورته ګوره. ملت او ثانیه دا معنا نشي دلته د شپېته ترې مراتب دي. دې په خاطر زه کوم چې مفهوم واخلئ. صحیح شو. نو کله چې دا به بیرته څو سي؟ زیرو سي. بیرته به چای زیرو سي. بیا به 1 سي، بیا به 2 سي، بیا به 3 سي، بیا به 4 سي، بیا به 5 سي، بیا به څو ته ځان ورسوي؟ 255 ته به ځان ورسوي. کله چې 255 سي دلته به ثانیه ختمې سي ملت به 2 سي. بیا به 0 3 4 هله تر هغه وخته به دا لوب چرخېږي تر څو چې دغه هم 255 سي او دا هم 255 وسي. ثانیه هم پرس وي، ملټونه هم پرس وو، نو ساعت به یو واټ دا به هم بیرته 0 سي او دا به هم بیرته 0 سي. بیا به دا 1 سي 2 3 4 5 6 7 8 دا به 255 ځان ورسوي بیرته به دغه یو سي. بیا به دا 255 ځان ورسوي دا به 2 سي. دا به 255 ځان ورسوي دا به 3 سي. بیا به تر هغه وخته روانې سي دا هم 255 سي دا هم 255 سي له هغه وروسته بیرته دا 2 سي دا دواړه بیا 0 0 شروع سي. نو ته وایې تر هغه وخته به دا روانې چې کله دغه کور څو ته ورسېدو 120 چې دا 120 سي دا 255 سي او دا 254 سي دا به انډ آی پي سي. کله چې دا 120 سي دا 255 دا 255 دا به براډکاسټ. نو تر هغه چې دغه لوډ چرخېږي له موږ تاسو سره به 1,78,906 پیسې رسي. خبره ورسي مشکل خو به نه. کله چې دا ختم شو اوس به دویم نیټورک چې شروع کړه لاس دا 255 پردي دا معنا ثانیه هم پردي ملټونه هم پردي نو دغه به څو سي 128 او یې به بیرته 0 0 سي. دا به چی هیډ سي 1 به چی سي سټارټ 2 3 همدغه چې به دې تر څو پورې تر 255. کله چې دا 255 بیرته به دغه ورته یو سي او دا به بیرته د 0 نه سټارټ وایي. صحیح. بیا به دا 255 سي بیا به دا 2 سي بیا به دا 255 دا به 3 بیا به دا 255 دا به 4 تر هغه به دا رواني چې دا هم 255 سي دا هم 255. کله چې دا 255 سو دا 255 سو نو دا به 30 څخه 90 ته وړي او دی بیا هم د 0 نه سټارټ وایي. بیا به هم دغه سي دي تر هغه وخته پورې چې کله دا 255 ته ځان ورسوي. ولې 255 ته ګوره د دې براډکاسټ دلته څو 120 دا کنه 120 جمع دي ټول چې تقسیم په دوه کړو څو 120 255 چې 255 ته ځان ورسوي دا 255 دا 245 نو دا به انډ آی پي چې کله دا 255 دا به براډکاسټ. راځو موږ تاسو عملي کار باندې سر تر څو دلته پینټ کرسمو تر څو باندې سر باندې صحیح. راځو دلته موږ تاسو مخکې له دې دا وکړو. ښه ګورو دلته راځو موږ تاسو ته آی پي اډرس راکړی د 10.0.0.0/ attacker subnetting نه کی کر چې هاست کی بیٹ انس نسی subnetting کی موږ تاسو کو 1 2 3 4 5 6 7 8 دا خو اول کور بشپړه 1 2 3 4 کا ګور په دوام کور کې څو بیت نه انس وي یو بیت انس وي د کنه دا 0 0 0 0 0 0 او 0 اته بیت تاسو دریم کور بشپړه چي دا اپ دا 0 0 0 0 0 0
او څلورم کوروم بشپړه شوې ده حافظه خو د هاست برخه ده که نه هست. اوس راځو قیمت وضع کوو د 2.5 قاعدې په اساس باندې. که چیرې موږ تاسو د 2.5 قاعدې په اساس قیمت وضع کړو د دې قیمت څو راځي 128. غواړو سبنیټ ماسک کې چیک کو معلوم 255 128 خو دا د قیمت ته راغله نور 0 ګوره د دې کور قیمت 255 د دې کور قیمت دا یو بیټان دی 128 د دې کور 0 د نه ده کې د دې کې څوک نه ده 0 د ټول چې هر ټول نیټورک ته راغلی د ټولو د قیمت سبنیټ ماسک سی صحیح شو دا سبنیټ ماسک باندې. اوس موږ تاسو غواړو نیټورکونو شمېر چیک کړو پیدا د نیټورکونو شمېر پیدا نیټورک شمېر پیدا کوو 2 پورټوان دي آن بیټس څو بیټونه آن دي یو بیټان ده که نه ده دا بیټونه نه د هاست په برخه کې څو بیټونه آن دي یو نو 2 پورټوان دي یو دا مساوي ده د 2 سره څو نیټورکه جوړ شو 2 نیټورک هاست پیر نیټورک په هر نیټورک کې څو هاست یا څو پیسیانو ته پی اډرس ورکولای شو صحیح شو نو موږ ویلو 2 پورټوان دي بیټس بیټونه څو دي و دا دي اته دا دي اته دا دي درویس بیټونه چې دي دي منفي دي څو 2 مساوي ده 2 پورټوان دي درویس څو کېږي موږ تاسو ویلو چې څو کېدل د قیمتو سره موږ سره تقریبا قیمت یې همدلته ور سره دا ده صحیح شو کنټرول سی همدا یې موږ سره قیمت ته کنټرول وي دغه یې قیمت ته منفي دي 2 مساوي به سي 8 لکه 8,000 806 یعنې 2 نیټورکه جوړ شو او په هر نیټورک کې موږ تاسو کولی شو دومره پیسې هم وڅو صحیح شو. اوس راځو نیټورک سټارټ اول نیټورک فرض مثال نیټورک ای صحیح شو 10.0.0.0 دا به یې ایډیس 10.0.0.1 به سټارټ آیپیس start IPC 10.0.0.2 10.0.0.255 به دا ځان ورسوي 10.0.0. کله چې هر 255 شو نو دلته خو ثانیه واوښتله ملت به 1 شي او دا به دلته 0 صحیح شو 10.0.1.1 10.0.1.2 10.0.1 دا به بیا 255 ته ځان ورسوي 10.0 دا به بیرته دا به 255 چې په دې مثال صحیح شو دا هم بیرته 255 ته ځان پسې چی کوي رسوي ورباندې پوهېږي مفهوم انشاءالله ترې اخیستی بیا 10.0 دا به 1 شي دا به بیرته چی شي له 0 نه سټارټ واخلي 10.1.0 دا به 1 شي بیا 10.1.0 دا به 2 شي داسې به روانې 10.1.0 دا به 255 ته ځان ورسوي بیا به دا 10 شي دا به 1 شي دا به همدغسې یو ته راواړي او دا به بېرته 0 شي صحیح شو 10 دا به تر څو پورې رواني دلته به تر هغه وخته رواني موږ تاسو ګوري څنګه به پیدا کوو ټول موږ ویلو 255 صفر جمع دی 255 تقسیم 2 128 چې یو منفي کوو یو څلوېښت خالص په لومړي نیټورک کې منفي کوو په نورو کې نه ځکه 0 منفي کوو تر څو پورې دا ځان راورسوي تر 128 پورې دا ځان راورسوي او دا 255 دا 254 دا به اینډ آی پی سي او همدارقم 13.115 به چی شي براډکاسټ آی پی سي خبره ورسېږي دا به موږ تاسو ته رسوي یو نیټورک راځو دویم نیټورک نیټورک دی 10.0 ګوره متوجه سه متوجه دا 128 ختم نه کنه ختم دا 255 دا 255 کله چې دا دواړه پردي او دا به 128 ته چینج دا به بیرته چی 0 شي کله چې دا 128 ته چینج شو دا به چی 0 شي نو دا به چی شي ایډیس 10.1.0.1 به چی شي start IPC 10.128.0 دا به تر 255 پورې ځان ورسوي 10.128 دا به یو شي او دا به بیرته 0 شي 10.128.1 دا به بیرته 1
ټین ډاټ 128 او دا به بیا ونی او دا به بیا 255 ته ځان ورسوي تر هغه وخته پورې چې دا هم 200 دا څرنګه وي ان ډای پی معلومات صحیح شو ان ډای پی چې معلومات تر دې نه مخکې به براډکاسټ راوخي براډکاسټ 120 ټوټل څو شي په دوه تقسیم 123 255 چې دا 255 دا بل هم 255 دریم 254 دا به ان ډای پی سي او ټین ډاټ 255 په لمو تاسو سره براډکاسټ ایپس نو دې طریقه موږ تاسو کولای شو چې سبمیټینګ په کلاس اختصار نو د نن ورځې لپاره همدومره بس دا سبمیټینګ په کلاس کې یوازې د یو بیټ سبا به ان شاء الله خیر وزوندو په دوه بیټونو باندې کار